Bismillahir Rahmanir Rahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, students. I'm Johar, Imam of the Internet channel. My dear viewers, and today where you will learn this and this. So without wasting time, let's start. This, these. Panan video ke bamunga this or this why. My dear viewers, this دا مونږ د هغه سیز د پاره استعمالو یا د هغه سیز د پاره استعمالیږي کوم چې زمونږ سره یا د سپیکر سره نږدې وي او ټچ کولی شي. بل پوینټ دا به په تعداد کې سینګولر وي یو وي. دا یې فرست سټیپ دی چې دیس به نږدې وي ټچ کېدی به شي او سیکنډ دا به سینګولر وي واحد به د ښه پوهېدو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او ایگزامپلز وګورو. this is used to show singular thing, place and person located near us. My dear viewers, this دا هلته استعمالیږي کله چې اوبجیکټ سپیکر لا نږدې وي او سپیکر یې ټچ کولی شي. لکه اوس په دې اگزامپل کې this is chair and it is close to me. اوس I can touch it. it is one in number. ولکه اوس په دې اگزامپل کې دا چیر زما سره نږدې ده او دا په تعداد کې یو ده نو زه به د دې دپاره اوس this استعمالوم. This is a chair. Yeah, for example, we can say that this is a whiteboard. No, this به موږ هله استعمالوو چې یو سیز یو ځای یا یو کس زموږ سره نږدې وي او ټچ کولی یې شو. اوس راځو these له. My dear viewers, دا these چې کوم دی دا د this plural form دی. مین دیز مونږ د سینګولر د پاره استعمالوو او دیز د پلورل د پاره استعمالیږي. پلورل چې د یو نه په تعداد کې زیات وي. د راځي چې مثالونه او ډیفینیشنز د دیز وګورو. دیز از د پلورل فارم اف دیز. دا دیز چې کوم دی دا د دیز پلورل فارم دی او اٹ از یوزڈ ټو شو پرسنز پلیسز اینڈ تھنگز لوکیټډ نیئر اس. او دا مونږ د هغو څیزونو دپاره استعمالوو کوم چې زمونږ سره نږدې وي او ټچ کولی شو او په تعداد کې د یو نه زیات وي. لکه فور ایگزامپل وی کین سی دیز آر بوکس. دا کتابونه دي. نو ماډیا اوس دلته کې مونږ دیز ځکه استعمال کو چې دا بوکس دا زمونږ سره په پلورل فارم کې دلته که اوس مونږ دیز استعمال کو دا به رونګ وي. نو دا ځان سره په ذهن کې یا دا ځان سره نوٹ کړئ چې دیز به د سینګولر دپاره استعمالیږي او دیز به د پلورل دپاره استعمالیږي او چې نږدې وي چې ټچ کېږي. یا نیکسټ ایگزامپل وی کین سی دیٹ دیز آر بوکس. دا کتابونه دي. نو مای ډیر ویورز دا زموږ نننی ټاپک دیز او دیز. بل پوینټ دیز سره مونږه یوزولی په سمپل پرزنټ ټینس کې از استعمالیږي او د دیز سره بیا مونږ آر استعمالوو. نو دا مای ډیر ویورز زموږ د نن ورځې ټاپک دیز او دیز او زه امید لرم چې انشاءالله د دیز او د دیز چې کوم یوزیج دی کوم استعمال دی او د دوی په مابین کې چې کوم ډیفرنس و په هغې باندې به پوه شوي وئ. که بیا هم څه کوېسچن وي تاسو په کامنټ باکس کې رایټ کړئ. تھینکس.